په همدغه میدان باندې داسې لوبغاړي دمګړي لوبېږي چې د افغانستان په نمایندګۍ په نړیوالو میدانونو کې لوبېدلي دي چې یو اندغه ځوان چې تاسې ګورئ 14 نمبره شټې پر تن دی شاهد بدلون نومیږي دی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. بالکل دا لوبې چې دي د ځوانانو د یووالي اتفاق اتحاد خاطر باندې جوړ شوي دي. دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې چک ولسوالي چې ده د وردګ ولایت یوه د هغو ولسوالیو څخه ده چې دلته زیاته منظرې دپاره خلک راځي ځکه دلته د چک بند هم شتون لري د هغې دپاره هم خلک راځي. په معیار او سټنډرډ باندې اکاډمي جوړه کړه او زموږ د ولایت حق د کرکټ بورډ څخه وغواړي په دې خاطر چې زموږ د ولایت اکثره لوبغاړي په نورو ولایتو کې ښکاري کوي که نه جل آباد او په خوست او په کندهار کې مسافر دي کرکټ کوي. موږ الحمدلله د ولایت په سطحه باندې د افغانستان په سطحه باندې میدان وردګ ولایت څخه تقریبا تر 70 پورې په ملي ټیم کې په مختلفو رشتو کې ځوانان لرو. نه دا د 15 ولایتو کسان راغلي دي دلته چې د لوګر ولایت څخه د غزني ولایت څخه د کابل ولایت څخه. الحمدلله د چک ولسوالۍ ځوانان چې دي په سلو کې تقریبا 95% ټول لوستي دي. شپږمه ورځ ده او لوبې جریان لري. نو د خوشبختۍ خبره خو دا ده چې د موږ سره نن ورځ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شته دي. موږ په ټولو ولسوالیو کې ورزشي کمیټې لرو. موږ ډېر منندوی یو د ټول فعالیت ورزشي کمیټې د موږ سره همکاري کوي. د سولې لوبه د مینې لوبه د امن لوبه او د ورورګلوۍ لوبه دغه احساسات تا ته څومره سکون در بخښي د ځوانانو دغه خوشحالیانې؟ ډېر والله چې اتفاق او اتحاد یې افسر تېر شه مینه ده ورورګلوي ده. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. والیبال د سولې لوبه د مینې لوبه د امن لوبه او د ورورګلوۍ لوبه ثبوت دا چې په زرګونو هیوادوال زموږ په لرې پرته ولسوالۍ کې راټول شوي دي او د خپل ملي لوبغاړو ترڅنګ د کورني والیبال هغه لوبغاړي چې په خپل کلي کې په خپله ساحه کې ښه نوم لري هغوی له نږدې ننداره کوي. دا ډېره ښه خبره ده. په همدغه میدان باندې داسې لوبغاړي دمګړي لوبېږي چې د افغانستان په نمایندګۍ په نړیوالو میدانونو کې لوبېدلي دي چې یو اندغه ځوان چې تاسې ګورئ 14 نمبره شټې پر تن دی شاهد بدلون نومیږي دی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی دی دمګړی دلته په دغه ټیم کې لوبېږي. دې وړاندې یو لوبه وګټله دا یې دویمه لوبه ده که چېرته دغه لوبه یې وګټله نو فاینل ته به ورځي. زما ورور زما ترڅنګ ولاړ دی په دغه لوبه او همدارنګه په ټول والیبال او په ټوله کې د چک ولسوالۍ په ټولو د ځوانانو په روزمره چارو خبرې اترې ورسره لرم. سلام ستړی مش بخیر راغلی. مننه خوشحاله اوسئ. مننه مې چې دلته راغلی او تشریف مې وړی خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. وبخښئ نوم مبارک مو؟ نوم مې حسب الله همدرد دی. همدرد صاحب څنګه یې د ژوند چارې څنګه روانې؟ الحمدلله شکر دی مخلص صاحب خیر یې بیخي ښه یو خوشحاله. ډېره مننه الله دې ونازوه. همدرد صاحب په چک ولسوالۍ کې په زرګونه ځوانان راټول شوي دي خپل ملي لوبغاړي له نږدې ګوري او دغسې یو فرصت ورته برابر شوی دی چې تر څو د دغه فرصت څخه خوند واخلي. والیبال زموږ یو لوبه ده دلته ترسره کېږي او هغوی راټول شوي دي ورته. دغه صحنه ورته څومره سکون بخشه ده؟ بالکل دا لوبې چې دي د ځوانانو د یووالي اتفاق اتحاد خاطر باندې جوړ شوي دي. دلته په زرګونو نندارچیان راغلي دي او د لرو پرتو سیمو او حتی د نورو ولایتو څخه راغلي دي. دا د موږ دپاره د خوشحالۍ ځای دی او د امن په فضا کې دغه لوبې ترسره کېږي چې په دغو لوبو کې د ملي ټیم لوبغاړي هغه په زیاته اندازه باندې راغلي دي او دلته لوبې ترسره کوي. ډېره مننه. هلته لوبه ګرمه روانه ده زموږ کله ذهن اوخواته واوړي کله تا ته. کور دې ودان والیبال خو موږ ګورو چې جمع جوش دی دلته ځوانان ورته راټول شوي دي ډېری خلک ورته راغلي دي. درس دی چې د والیبال ور اخواته کرکټ دی فوټبال دی هوسۍ ده او بل چې دی دا چې کومې لوبې شته چې همدغسې په جمع جوړ سره ترسره کېږي په چک ولسوالۍ کې. د والیبال ترڅنګ سقل په دکشني اختر کې
د غیشو ویشتل لوبه چې هغه دودیزه لوبه ده او د پخوا څخه د خلکو ته پاتې ده هغه ښه په جام جوش کې ترسره شوه او د دې ترڅنګ د کرکټ لوبې هم ترسره کیږي چې هغه خلاص شوي دي هغه د چک ولسوالۍ په د سپورتي کمیټې څخه په څلورو منتخب ځایو کې ترسره کیږي بالکل دلته نورې لوبې هم ترسره کیږي. ډیره مننه. دغه ځوانان باور لري چې ټول د همدغه چک ولسوالۍ دي که نه د نورو ولسوالیو ان د نورو ولایتونو نه هم راغلي دي ورته؟ نه دا د 15 ولایتو کسان راغلي دي دلته چې د لوګر ولایت څخه د غزنی ولایت څخه د کابل ولایت څخه همدغسې د چک ولسوالۍ د ټولو ولسوالیو څخه راغلي دي. نو موږ کوشش دغه دی چې د نورو ولایتو څخه خلک راشي دغلته دغه یو ښه تصویر د خلکو د چک ولسوالۍ خلکو ته وړاندې کړو چې د امن فضا کې دلته والیبال ترسره کیږي. ډیره مننه. ټول ولایتونه دې یاد کړل. راځو چې د ننګرهار نه راغلی یم زه دې یاد نه کړم. څنګه ننګرهار سره دې ورانه ده که څه حساب دی؟ نه د ننګرهار سره خو ورانه نه دی موږ ټول سرتورې سترګې دي. تاسو څخه بیا هم نړۍ مننه چې موږ دلته راغلي او دغه لوبې د نږدې څخه څارئ. کور مو ودان په وروستیو کې هغه څه چې ستا په زړه کې پاتې وي او یا ما پوښتلی نه وي او غواړي چې هغه خبره تر نورو ملګرو ورسوي هغه به څه وي؟ لومړی خو د تاسو څخه مهراب صاحب ډېره مننه چې دلته راغلی او د موږ سره مو په دغه تورنمنټ کې اشتراک وکړ او وروسته د هغه نه موږ د خپلو مشرانو څخه دا تقاضا لرو چې دغلته د چک ولسوالۍ کې د سپورت په ډګر کې نور هم خدمتونه وکړه او د یو مېرایي لوبغاړی د خلکو دپاره جوړ کړه. بیا هم نړۍ مننه دغلته چې څوک راغلي د ټولو نندارچیانو والیبالرو ټولو څخه نړۍ مننه چې موږ سره په دغه لوبه کې اشتراک کور مو ودان خوشحاله اوسئ عزت اوسئ. ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. الله دې ونازوه. درنو ملګرو دا همدرد صاحب چې له ما سره وغږېدو خبرې اترې وکړلې. په دغسې وخت کې چې مصروفه ژوند دی او په دغسې وخت کې څوک د 15 منټو وخت نه لري خو ډلې ځوانان په زرګونو ځوانان د لوبې نندارې ته راځي. د دې پیغام په معنا تاسې پوهیږئ یوازینی پیغام یې دا دی چې په وطن کې امن دی او دغه افغانان په امن مین دي په سوله مین دي په ژوند مین دي او په دغه ورزش مین دي. دوی غواړي چې همدغسې ژوند وکړي په خوشحالۍ کې ژوند وکړي او د خپلو افغانانو ترڅنګ وي او تر هغه پورې چې په دغه هیواد کې دغسې امن څپې روانې وي نو باوري اوسېږي چې د هیواد هره سیمه به ښکلې وي ښایسته به وي او د ترقۍ په لور به روانه وي. ډېره مننه چې راسره یاستئ دغه برنامه ګورئ خوشحاله اوسئ. موږ هم همدلته یو له ځوانانو سره به خبرې اترې کوو ټوکې ټکالې به کوو راسره پاتې شئ یو څوک پیدا کوو چې خبرې ورسره وکړو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د میدان وردګ ولایت او همدارنګه چک ولسوالۍ و څومره جم و جوش د ځوانانو احساسات او د خوښۍ چغې شور ماشور هغه څه دي چې زموږ روح ته یو قسم سکون را بخلی دی او زه چې هلته راغلی یم سره له دې چې زه خبر وم چې هلته دغه ټورنمنټ دی او فاینل نن ترسره کیږي خو ټول د دغه ځوان له برکته زما نږدې ملګری دی ذبیح الله مایار ارمان که ذبیح الله ارمان مایار کې خو بس د دې نوم چې اخلي اول به ورته ښه دمه کې لکه په غره چې خیږي بیا به وروسته کیسې کوو. سلام سلام شو بخیر راغلی. مننه مخلص صاحب بخیر بخیر راغلی. شکر دی الحمدلله د الله احسان. ته څنګه یې؟ شکر تر اوسه الحمدلله ژوند دی روان دی کار الله شکر. آفرین دی تاسې غوندې پر ځوانانو باندې چې په دغسې وخت کې دومره په زرګونو
هیوادوال دې راټول کړي دي یو فرصت دې ورته برابر کړی تر څو دوی دلته ولوبېږي وایي دلته دوی ولوبېږي او دوی نندارې ته ورته زه کښېني. خپله هم ځانګړې مننه اول د بدني روزنې د امریت او د خپل سپورتي کمیټې له ملګرو او د کوربه کمیټې شهید فدایي اتل لوبډلې ځنې کوم چې زموږ د ځوانانو لپاره دومره فرصت جوړ کړی دی چې د څو ولایتونو څخه لوبډلې راغلي دي او لوبې الحمدلله دا تر سیمي فاینل او فاینل پورې رسولي. ډېره مننه. معیار صاحب دا راته ویلی شي چې څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې وه څویمه ورځ چې دغه لوبې ترسره کېږي او فاینل ته بیا ستا په نظر څوک وځي؟ یو د تورنمنټ چې دی د اختر په دوامه ورځ باندې د تقریبا اتیا لوبډلو په ګډون باندې له 15 ولایت څخه پکې ګډون کړی و چې فاینل ته مدد ځواک وتلی او له دغې دوو ټیمونو څخه به یو ټیم ورځي او هغه به د هغې سره لوبه کوي. ښه هلته امداد ځواک ورغلی دی؟ مدد ځواک مداد ځواک او فکر کوم مداد ځواک تر شا لوی لاس ستا دی. نه دومره لوی لاس خو نه دی ځکه هغه خپل سپانسر لري خپل کلیوال دی نو هغه چې هر څوک راځي څوک چې ښه لوبه کوي موږ ته هر څوک اتل دی ځکه زموږ هغه هم دغه ده چې هر څوک ښه لوبه کوي هغه اتل دی. ستا پکې کومه لوبډله وه؟ زموږ ډېر چې خوښېږي هغه وردګ زلمي لوبډله چې مخکې باخت کړی دی مخکې له مخکې وتې دي. مخکې له باختې دي. ښه زلمي به د خیره سره په راتلونکي کې خپل ځان ښیي او دغه ټورنمنټ چې دی هغه په خپل نوم کوي. دا ځل یې بخت ورسره یاري نه ده کړې خیر دا راځي پکې. د چک ولسوالۍ دغه ځوانان مې وکتل ډېر په باادبه دي با ډسپلینه دي دلته چې ناست دي فکر نه کوي چې دلته په زرګونو کسان ناست دي ارامه ناست دي. دوی دپاره دلته امنیتي ځواکونو کوم پلان ورته جوړ کړی و که نه طبیعي دغه ځوانان دغسې دي چې دغسې پر امن ناست دي. بس د مخلص محترم الحمدلله د چک ولسوالۍ ځوانان چې دي په سلو کې تقریبا 95% ټول لوستي دي دوی ټول چې دي لیسانس دي او اکثریت چې دي دا په زده کړو باندې بوخته دي. او بل د امنیتي کسانو لحاظ تاسو یو زموږ سره چې دي په څنګ کې د چک ولسوالۍ امنیه قمندان محترم قمندان صاحب او د هغې مل پلوی دلته دایم موجود وي او دوی زموږ امنیتي برخه کې چې زموږ سره ډېره همکاري کړې ده. ډېره مننه. او په وروستیو کې هغه څه چې ستا په زړه پاتې وروسته که زما په زړه چې پاتې دی هغه یوازې دا خبره ده چې زه ځانګړې مننه بیا هم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د عالي لیسې څخه کوم چې دغه ځای زموږ د لوبو لپاره زموږ دپاره وقف کړی همداشان د بدني روزنې له امریت او د چک ولسوالۍ د سپورتي کمیټې او له کوربه کمیټې شهید فدایي اتل لوبډلې ځنې چې د یادو لوبو ډېر ښه کوربهتوب ترسره کړ او په آخر کې هم بیا ځانګړې مننه له هغه ټولو مېلمنو ځنې کوم چې له هېواد له لرې پرتو سیمو څخه راغلي دي او زموږ مېلمانه شوي دي د هغې څخه هم ځانګړې مننه کوم. دومره ځانګړې مننې دې وکړې خو یو به دې زما نه هم کړې وه ستا څخه دویم ځانګړې مننه کوو ځکه په دې باندې ځانګړې مننه له تا څخه کوو چې تا تل راغلی او زموږ د چک انځور د هېواد ګوټ ګوټ ته رسولی. ستا ځنه که هر څومره مننه وکړو هغه د ویلو نه ده. ډېره مننه. شوخي مې درسره وکړله په دې خاطر چې ته خو زما نږدې ملګری زه پوهېږم ته نه خفه کېږي او زموږ او ستاسې ګډ هېواد دی دغه خاوره زما او ستا خاوره ده دلته چې څومره خدمت کې ته دومره په ما هم حق لري چې زه یې وکړمه دې کې نه د مننې ځای شته دی نه د چا نه تشکري ځای شته دی او نه د چا احسان منو نه په چا احسان کوو. مننه. موږ هم رسنیو سره ډېر هم زړه غواړو چې دلته رسنۍ راشي خو بدبختانه چې دولتي رسنۍ اکثریت وخت دلته زموږ د ولایت رسنۍ دلته ګډون نه کوي او دلته دوی نه راځي نو موږ مجبور کېږو چې هغه شخصي کسان چې زموږ ملګري دي زموږ دوستان دي هغه په یو رقم نه یو رقم دغلته راولو او یا د لوبې ورنه. ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسه. مننه. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو. معیار صاحب سره وغږېدم دی هم خوشحاله دی په وطن کې د امن څپې دي او دغسې ډلې ډلې ځوانان راځي او د دغه جنتي وطن له منظرونه خوند اخلي او دغسې په یو ځای راټولېږي دا ډېر سکون بخشه صحنه وي زموږ لپاره. کور مو ودان چې دا خپرونه ګورئ راسره پاتې شئ د میدان وردګو ځوانان هم درته ښایو د دې ځي په دغه ټورنمنټ باندې هم خبرې اترې لرو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی ځوانان لګیا دي لوبه کوي او موږ هم د ځوانانو په منځ کې یو خوشحاله یو وطن کې مو امن دی دا ډېره ښه خبره ده. سلام سلام په خیر راغلی. مننه. خیر ست سلام شي. ډېره مننه. فیضاني صاحب څنګه د لوبه څنګه روانه ده؟ والله الحمدلله لوبې خو ډېرې خوندورې روانې دي تاسې خپله ګورئ دا دي د عید نه وروسته تقریبا شپږمه اومه ورځ ده او لوبې جریان لري نو د خوشبختۍ خبره خو دا ده چې د موږ سره نن ورځ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شته دي نو ډېرې خوندورې لوبې روانې دي.
ډیره مننه کور دی ودان درته ویل شي چې دغه ځوانان چې موږ په دغه میدان کې ګورو په زرګونو ځوانان دي دا یوازې د چک ولسوالۍ دي که نه د نورو ولایتونو نو د نورو ولسوالیو نه هم راغلي دي دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې چک ولسوالي چې ده د وردګ ولایت یوه د هغو ولسوالیو څخه ده چې دلته زیاته منظرې دپاره خلک راځي ځکه دلته د چک بند هم شتون لري د هغې دپاره هم خلک راځي او بل دغه دواړه لوبډلې چې دي دا د سید آباد ولسوالۍ دي نو زیات مینوال د هغې ځای هم راغلي دي د نورو ولایتو څخه هم راغلي دي د لوګر ولایت د غزني ولایت د نږدې ولایتونه ټول دلته راغلي دي مینوال یې راغلي دي ډیره مننه دغه ځوانانو له منځه ما ځینو خبرې واورېدلې هغوی ډېر خوشحاله دي درته ویلی شي چې دغه ټورنمنټ چې اوس جوړ شوی دی دا به اخري ټورنمنټ وي که نه دغسې پلان به وي چې راتلونکي کې بیا ترسره شي بیا ترسره شي دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې چک ولسوالۍ سپورتي کمیټه تل هڅه کوي چې د خپلې ولسوالۍ همدارنګه د ټول ولایت لپاره خوندور تورنمنټونه جوړ کړي نو د موږ د لوی اختر لپاره بیا پلان دی چې چک بند ساحه کې غټ تورنمنټ د والیبال او څنګه ورسره د کرکټ او همدارنګه د غش لوبې دغه تورنمنټ په نظر کې لرو ان شاء الله او کرکټ لوبه چې شروع شوه بیا ما ته غږ وکړه حتما ته خبره زه ته خو چې نه بیا موږ ته هم خوند راکوي که نه بیا ټورنمنټ هم نه کېږي نه بیا تاسو نه کېږي خوند نه کوي که نه کریم صادق او ابتاب علم او همدارنګه درویش رسولي دغه کسانو هم وعده کړې چې ان شاء الله موږ درځو ان شاء الله هغوی به حتما راځي زه ورغلی وم باندې چک ته هغه اوسنی انځور چې ډېر ښایسته او ډېر ځوانان راغلي ډېر مینوال راغلي خوشحاله وو چې د دغسې جنتي وطن له منظرونه خوند اخلي ګرځي پکې او په ځانګړې توګه د میدان وردګ له ولسونو ډېر خوشحاله وو چې ډېر ښه میلمه پالنه ورته کړې ده ښه رویه ورسره کړې ده دا نو یو هغه انځور چې ما په خپلو سترګو ولیدو ورته خوشحاله شوم چې دلته دغسې ځوانان لرو کور مو ودان خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ ډېره مننه تاسو راتګ نه ډېره مننه خوشحاله شولو الله دې ونازوه کور دې ودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو تاسې راځئ یو په منځ کې یو هېوادوال سره غږېږو یو مینوال سره غږېږو چې هر څوک په لاس راغی السلام علیکم ته را ودرېږه که نه زه خبرې کوم څنګه یې جوړ یې ساتې ښه دی یا نوم مبارک دی نوم یې شهیدیار دی یا شهیدیار د کوم ځای د باندې چاک د بومبای د کلي بوبای د کلي بومبایي بوم وایي او څومره سخت نوم دی دا به څومره وخت یاد کړمه زر یې یادوي انشاءالله چې دلته وې ښه چې دلته وې زر یې یادوي دغه هفته کې به یاد شي انشاءالله ښه والیبال دې کله کړی دی یاره والیبال مې نه دی کړی کرکټ مې کړی کرکټ دې کړی کرکټ کې څه یې پاسر یې که نه شوټر یې نه بیټینګ والا وایي آپ کې خو پاسر او شوټر نه که هغه کې پاسر او شوټر نه هغه وي کې څه یې هغه کې بیټ دی بال دی دغه شاون او چې دی دواړه څوک کوي هغه ته څه ویل کېږي چې دواړه کو دغه نوم والا خپل زده وي دغه احساسات تا ته څومره سکون در بخښي د ځوانانو دغه خوشحالیانې ډېر والا چې اتفاق اتحاد دی افسر تیر شه مینه د ورورګلوي ده ډېر خوند کوي خوشحاله یې ورته ډېر خوشاله او د کوم ځای نه دغه میلمانه راغلي پوهېږي دغه د تنګینه دی او د سید آباد ولسوالۍ دی ښه او داسې څوک وایي چې د بل ولایت نه راغلي شته دی یو ډېر دی دا زه نه یم راغلی او زه د کوم ځای نه راغلی یم والا مې ورته به ځان معرفي کړې جلال آباد نه راغلی یم ماشاءالله خدای دې راوړي جلال آباد ته راغلی یې که نه و جلال آباد کې کوم ځای در باندې ښه لګېږي جلال آباد کې درونټه ښه لګي درونټه ښه لګي ما اوس ونه وایي چې جلال آباد کې پغمان را باندې ښه لګېږي ډېره مننه خوشحاله شوم ستا په لیدو باندې الله دې ونازوه کور دې ودان خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه تر دې ځایه مو وکتله راځئ مخکې ورځو له ځوانانو سره خبرې اترې لا هم زموږ جریان لري دغه ملي لوبغاړي کورني لوبغاړي ټول په یو میدان لوبېږي او زما لپاره چې یو څه جالبه دي هغه دا دي چې په دومره هجوم کې په دومره ګڼه ګوڼه کې دغه ځوانان ډېر منظمه ناست دي ډېر باسلیقه ناست دي تاسې به ډېر میدانونه لیدلي یان په نړیوالو میدانونو کې به تاسې ځوانان لیدلي چې احساساتي وي منډې وي بوتلونه ګزارئ خو دلته لله الحمد هېڅ هم نشته دی فکر به کې چې داسې یو اجتماع ده او ټول عالمان ورته ناست دي او دوی ورته تقریر کوي او دوی ورته قلارې ناست دي ډېره مننه چې راسره راستئ راځئ مخکې ورځو
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لوبه یو څه پای ته رسېدلې ده بله لوبه شروع کېږي ځکه چې سیمي فاینل او فاینل دواړه په یو ورځ ترسره شو دغه ځوان هم راغلی د دې لوبې نندارې ته او دی جالبه دا چې دی کرکټر دی او راغلی والیبال لوبې ته سلام په خیر راغلی وعلیکم السلام نوید خوشحال د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اوسېدونکی یم رام محمد خوشحال څنګه دی ښه دی ماشاءالله پیژنې رام محمد خوشحال نه پېژنم نه ولې د کندهار د کرکټ اکاډمۍ هغه دی کوچ دی رام محمد خوشحال و رام محمد موږ تبلیغی په نام مشره دی رام محمد ډېر ښه انسان هم دی ډېر تقوادار انسان دی بلې او بالکل څنګه دی کرکټ تمرینات مو څنګه دي الحمدلله بس روان دي بیخي ښه روان دي ته په کومه برخه کې کار کوې بیټسمین یې بالر یې لیګ بریکر او کرکټ شي زه خو ټاپ آرډر بیټسمین یم او بغل کې ورسره کیپر هم یم ټاپ آرډر بیټسمین نه او کیپر یم یعنې نومانشاه ځای نیسي نو د خیر سره ان شاء الله ډېره مننه د کندهار نه کرکټ کې خپله د کندهار یې که نه د بل ولایت زه په اصل کې د وردګ ولایت یم خو زیات وخت مې په کندهار کې تېر کړی دی او په کندهار کې د اقتصاد نګاه څخه هلته کرکټ اقتصادي تمامېږي په دې خاطر چې هلته مثال میچ فیس د میچونو کم دی او نورو اسانتیاوې هلته سمې دي او بله مهمه خبره دغه ده چې هلته په 12 میاشتو کې تقریبا 12 میاشتې مکمل کرکټ ته رسیدګي کیږي فی الحال په وردګ ولایت کې هلته د کرکټ ته رسیدګي ډېره سخته ده نه اکاډمي نږدې شتون لري او دلته موسم یخ دی نو په دې خاطر د کرکټ یو خاصیت لري که چېرې ته یو ورځ پریکټیس پرېږدې تا 10 ورځې شاته پرېږدي نو د کندهار په دې خاطر زه کندهار کې کرکټ کوم چې هلته د 12 میاشتې کې مکمل زه رسیدګي کولی شم ډېره مننه په وروستیو کې تا لوبې کړي دي انټر کلب سیالیو نه وروسته ګریډ 2 شروع کېږي ګریډ 2 نه وروسته بیا ګریډ 1 دی بیا ترې ډېر همداسې مسلسلوار مخ ته ځي تر کومې سطحې دې لوبه کړې ده ما 2024 کې ګریډ 2 لیول کړی دی د کندهار څخه نو په 2025 کې مې متاسفانه چې په انټر کلب کې سکور ونه شوی کوي نو اوس ان شاء الله انټر کلب شروع کېږي دغه لپاره مې پوره چمتوالی نیولی دی مکمله کال مې خواري کړې ده ان شاء الله په څنګه انټر کلب کې به زه ان شاء الله 1500 په ټاپ آرډر کې سکور کوم د خیر سره 1500 خورا زیات دي چې 200 دې وکړو زه فکر نه کوم که بیا ډراپ شي نو کندهار کې کرکټ اوس نهایت ډېر دی په هغه زون کې زه پوهېږم کندهار یو د پښتنو ولایت دی او پښتانه کرکټ سره ډېره علاقه لري کندهار کې کرکټ زیات دی خو که بیا ننګرهار او خوست ته تم شي شاید چې دومره کرکټ بیا هلته نه اوسي که نه نو په دې اساس باندې چې په ننګرهار کې 250 سکور باندې یو څوک راتلی شي طبیعي خبره ده چې په کندهار کې هم راځي بیا تېر کال زه په دې خاطر د ګریډ 1 د ګریډ 2 څخه پاتې شوم چې هلته په ټاپ آرډر کې ډېر سکور شوی وه نو هلته تقریبا بل ولایت هم ورنه کړي زه بل ولایت هم ورنه څو سکور دې کړي تقریبا 280 سکور ما کړی و ټاپ آرډر کې ټاپ آرډر کې او هغه څنګه و کیپینګ دې کړی کیپینګ مې کړی و نو کیپرانو په جمله کې بیا هم رانغلي هغه څوک چې زما سره مثال مقایسه کېدای شي هغه کې و نو هغه سکور ډېر کړی و کیپرانو نو هغه سکور تقریبا تر 300 ټولو جګ و نو ولې ته نور ولایتونو ته ورنه کړي بامیانو ته بادغیس ده ورزګان ده نور ولایتونه دي هغه ولایتونه چې کرکټ پکې ډېر عام نه دی خو دا خو جنوب غرب زون دی نو د زون مطابق تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټیم کې یو ټاپ آرډر کیپر وي یو میډل آرډر کیپر وي که نه هغه څوک چې په ټاپ آرډر کې کیپر زما سره و زما دغه سره سیالي وه نو هغه ته 300 جګ سکور کړی و نو هغه هلکان په نورو ولایتو باندې پوره وو نو زما زوی نه جوړېده په دې خاطر باندې نو قانع قانع یم بالکل ډېره زیاته مننه هڅه دې روانه ساته خدای مهربانه دی انشاءالله خپله څه ویل لري په وروستیو کې چې په زړه دې پاتې راته ووایې ویل خو دا لرم د خپل ولایت د کرکټ د امیر او د سپورت او ورزش د امیر څخه دا هیله لرم چې زموږ د خلکو او د ولس لپاره په معیار او سټنډرډ باندې اکاډمي جوړه کړو او زموږ د ولایت حق د کرکټ بورډ څخه وغواړي په دې خاطر چې زموږ د ولایت اکثره لوبغاړي په نورو ولایتو کې خاري کوي که نه جلابات او په خوست او په کندهار کې مسافر دي کرکټ کوي نو هیله امید مې دغه دی چې په خپل ولایت کې ګراوند ولرو او خپل اکاډمي ولرو تر څو کرکټ ته دلته رسیدګي وکړی شو ډېره مننه نو خیر اوسئ خوشحاله اوسئ او په وروستیو کې پیغام لري درنو هیوادوالو ته زما دا پیغام دی چې د ورزش ترمنځ تعلیم ته هم وخت ورکړي او زموږ هیوادوال زموږ د ولایت خلک اکثر د وردګ ولایت خلک تاسو ته معلومه ده چې د تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختګ لري دي خو هغه هلکان چې مثال زما خپله شناخته دي دغه څخه هیله لرم چې هغه خپل کرکټ او ورزش ته ادامه ورکړي اکثره هغه پلیران چې ښه ټلنټ ولري د دوی منفي نقطه دغه وي چې دوی خپل خواریو ته
تسلسل نه ورکوي او د شاته پاتې کیږي. ښه ډېره مننه کول دې ودان خوشحاله اوسئ با عزته اوسېږي ښاغلی خوشحال ستا له خبرو ډېر زیات خوشحاله شوم. الله تعالی دې خپلو هیلو ته ورسوه. درنو هېوادوالو لکه څرنګه چې والیبال دی کرکټ همدغسې ورزش لوبه ده او په اوس وخت کې ډېره بښنه غواړم مننه الله دې ښه لره. په اوس وخت کې کرکټ د دوو قومونو د دوو هیوادونو آن په نړۍ کې د ځان ته د نوم پیدا کولو یو ښه مرجع ده. که غواړئ چې هیواد مو ترقي وکړي یوازې په دې نه کېږي چې کرکټ دې وشي یوازې په دې نه کېږي چې والیبال دې وشي. تعلیم هغه څه دي چې ټولې لارې درته خلاصوي. د ټولو کارونو ترڅنګ لومړیتوب تعلیم ته ورکوئ. راځئ راسره پاتې شئ دا خپرونه در باندې ګورئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی. نیمه شپه شوه خو ټورنمنټ لا هم جریان لري. دا ډېر ښه پیغام دی د ټولې نړۍ لپاره چې په هیواد کې دغسې امن دی چې توره شپه ده او زرګونه ځوانان د خپلو کورونو راوتي دي او د دغې لوبې ننداره کوي. د دې تر شا چې د چا لاس دی هغه زموږ د اسلامي امارت مجاهدین دي او همدارنګه د دغسې مشرانو لاس دی چې دغه ټورنمنټ یې برابر کړی دی هڅې کړي دي او خواري کړې ده او دغسې یو فرصت یې موږ ته برابر کړی دی. راسره په څنګ کې د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې ورزش محترم رئیس ښاغلی وهاج راسره ولاړ دی. تاسې ستړي مو شئ په خیر راغلی. الله همچنان تاسو ته هم ښه راغلاست وایو چې د دې ځان تکلیف کړی. ډېره زیاته مننه رئیس صاحب ډېر زیات وبخښه. دغه وظیفه او نوم مې چې تر څو اخیستو ډېر ستړی شوم پکې ځکه ما دپاره یو څه نوی و او کله مو د بدني روزنې له رئیس سره خبرې نه دي کړي لومړی ځل دی نو ځکه د نوم رانیستل تیتو پاره کېده. ان شاء الله مشکل نه وي صحیح و بیخي صحیح و خیر داسې شو لکه په غره چې خېږي چې په سختۍ مې واغسته شپه ده واقعا خسته شوي به او تمامه ورځ مې تېره کړې ده دلته. بس خیر سلا دی ستړی شوی خو په دې نه یم رئیس صاحب چې دلته ډلې ډلې ځوانان ګورم هیوادوال ګورم خوشحاله دي د سکون احساس کوي. دا زموږ لپاره هر څه دي هغه ستړیا یې له منځه وړې ده. مننه تاسو باندې ځوانان د لا زیات شي چې موږ سره په ورزش برخه کې د انعکاس په برخه کې پوره هر وخت د موږ د ورزشکارانو غږ رسولی د نړیوالو پورې او د موږ د سولې پیغام رسوئ. ډېر منندوی تاسو. کور دې ودان رئیس صاحب وړاندې په لایف کې تا دا خبره وکړله چې نه یوازې دا ټورنمنټ بلکې په سید آباد ولسوالۍ کې هم یو ټورنمنټ روان دی چې 200 لوبډلې پکې برخه والي دي او دلته دا د 80 لوبډلې ولوبېدل. فاینل نن لوبه ترسره کېږي. څنګه توانېږئ په عین وخت کې تاسې دومره لوی مسؤلیت ته غاړه کېږدئ؟ بالکل لکه څرنګه چې موږ د اختریز جام سیالۍ لرو په ټولو ولسوالیو کې مختلفو ولسوالیو کې په دغه اختر کې موږ جغتو ولسوالۍ کې په دایمیرداد جلګه ولسوالۍ کې په چک ولسوالۍ کې او همدې ته ورته په سید آباد ولسوالۍ کې په مختلفو ولایتو څخه راغلي ټیمونو کې پکې برخه اخیستې ده او په ښه توګه باندې د یوه ښه فضا کې یو د شپې او د ورځې دغه سیالۍ ترسره کېږي. دا یو ښه پیغام دی او د ورزشکارانو لپاره موږ تل کوشش کوو د موږ ټول اختریزې ورځې خلک په میلو باندې ګرځي یوې بلې خوا ته ځي موږ خپل لوبو ته رسیدګي کوو هر ځای کې چې موږ لوبې وي هغو ته وخت په وخت باندې رسیدګي کوو تر څو هلته کوم مشکلات او ستونزې وي هغه د ملګرو سره ځکه که څه هم موږ په ټولو ولسوالیو کې ورزشي کمیټې لرو موږ ډېر منندوی یو د ټول فعالیت ورزشي کمیټې دی موږ سره همکاري کوي. بیا هم موږ په ټولو ټورنمنټو باندې هغه نه تنها والیبال دی هغه دې ته ورته ټیبل کرکټ دی پسې غیشي ویشتل دي آسونو نیزه وهلو سیالۍ دي جمناستیک دی پهلواني دی ټولې سیالۍ د ورزش د مینوالو د خوښۍ لپاره ترسره کېږي او اوس الحمدلله په ټول هیواد کې صلح او امنیت دا یو ښه پیغام دی. ډېره مننه رئیس صاحب. یو خبره چې تا وکړه چې بېلابېلې مختلفې لوبې تاسې په لار اچولي دي یو یادونه پکې تاسې د کرکټ وکړله. کرکټ په میدان وردګ کې اوس څنګه دی رشد کې دی یو څه پاتې دی اوسنی حالت څنګه دی؟ بالکل اوس الحمدلله موږ ټیپبال برخه کرکټ کې موږ سره شته دی موږ ډېر ټورنمنټونه لرو په دې برخه کې یو نوي ځوانان روزل کېږي څه هم د موږ کرکټ بورډ امریات هم شته دی هغلته هم سیالۍ ترسره کېږي خو یو همدا ستونزه ده چې کوم میدان چې د کرکټ د ولایت کې هغه تر اوسه تکمیل شوی نه دی یوه ستونزه شته. انشاءالله په راتلونکي کې به موږ ورزشکاران
خپلو هیلو ته رسیږي. ډیره مننه رئیس صاحب. سره له دې چې تاسې له یو ښه ادرسه اوس غږېږئ، بیا هم په هغو مشرانو چې ستا غږ رسیږي او یا هم په هغو ځوانانو چې ستا غږ اوس اوري، هغو ته دې پیغام څه دی چې دغسې ځوانان چې په دغه ټولنه کې اوس ورزش سره ډېره علاقه لري همداسې ورسره پاتې شي که څنګه؟ موږ د ملي شتمنیو تجارانو او سرمایه‌ګذارانو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ سره د ورزش برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ نوي ځوانان دغه نوی قشر د مخدره موادو څخه د بېځایه ګرځېدا څخه د یعنې دغه کوم ورځ وخت چې دی بس تېروي هغه په تقسیمات ورکړي خپل ژوند ته، د خپلو کارونو تر څنګ ورزش وکړي. ورزش د صحت ضامن دی، باید هر څوک ورزش ولري، که هغه ځوان دی که سپین ږیری دی که کوچنی دی. موږ د ټولو ورزش ملي شتمنیو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره په د ورزشکارانو په ستونزو کې همکاري وکړي، موږ سره لوبغالي جوړ کړي، جمنازیمونه راته جوړ کړي. انشاءالله موږ ځوانانو کې ډېره وړتیا شته. موږ الحمدلله د ولایت په سطحه باندې د افغانستان په سطحه باندې میدان وردګ ولایت څخه تقریبا تر 80 پورې په ملي ټیم کې په مختلفو رشتو کې ځوانان لرو، خصوصا په والیبال کې شاهد دی، سباوون دی، همدې ته ورته نور لوبغاړي دي. دا د میدان وردګ ولایت یو غټ افتخار دی. موږ په دې باندې نور هم کوشش کوو چې موږ نوی ځوان ورزل شي. ډیره زیاته مننه رئیس صاحب، الله دې خپلو دغه اهدافو ته ورسوه. ستاسې دغه هڅې او ستاسې دغه خواريانې به حتما رنګ راوړي او یو ورځ به هغه څه کېږي چې تاسې غواړئ. مننه، ژوندي اوسئ. تاسو له راتګ څخه هم ډېره نړۍ مننه کوو. ځان هم تکلیف کړی دی، بس ډېر خوشحاله شو په لیدلو. الله دې ونازوي. ډېره زیاته مننه. درنو ملګرو، دا د میدان وردګ ولایت اړوند د بدني روزنې محترم رئیس چې له ما سره خبرې اترې وکړلې، ډېره زیاته مننه ترې کومه. دغه صحنه وګورئ، څومره خوندوره او سکون بخشه صحنه ده او ګڼ شمېر هیوادوال مو راغلي دي. دغه صحنې وګورئ تاسې څومره پرسکونه دي. ګڼ شمېر هیوادوال زموږ راغلي د دغه جنتي وطن له منظرونه خوند اخلي او د دغه امن نه خوند اخلي او دلته لوبې روانې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې دي او په زرګونه ځوانان هیوادوال ورته راغلي دلته ناست او ملي لوبغاړي لوبېږي. دا ډېره یو پر پیغامه موضوع ده، په دې خاطر چې موږ نړۍ ته دا ښایو چې موږ په ژوند مین یو، موږ په هیواد مین یو، موږ په ورزش مین یو او موږ په دغه ولسونو مین یو. هیڅ څوک هم دا حق نه لري چې دغه خوشحالیان راڅخه واخلي، دغه خوشحالیانې چې اوس یې زموږ هیوادوال لري. زه ښه زیاته مننه چې راسره سئ درنو ملګرو دغه برنامه ګورئ او هیڅ زړه مې نه غواړي چې زه خدای پاماني وکړم. دغسې د ګل ګل ځوانانو منځ کې زه یم او د خوشحالۍ احساس کوم او ډېر زیات ورته خوشحاله یم. تاسې دغه صحنې وګورئ، دغه خوشحالیانې وګورئ او موږ به درنه اجازه اخلو. زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه زما کیمرامین عزیز ارمان له تاسې اجازه اخلو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.